دا د میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو موسسې د محصلینو فراغت غونډه ده چې د دغه موسسې رئیس وایي سږ کال یې د دې موسسې د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه 98 کسان د لیسانس په کچه فارغ او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړل. زابل پوهنتون په لومړۍ دوره کې تقریبا 2 فارغین ورکړي دي او په دویمه دوره کې 128 کسان فارغین ورکړي دي او ان شاء الله دا زموږ یو پوهنځي د فارغ ورکوونکي پوهنځي د ښوونې او روزنې پوهنځي ان شاء الله د 1603 کال کې به د الله رضا مو 300 شاوخوا کې محصلین د ټولنې د خدمت. دلته د جوړو شوو مراسمو پر مهال یو شمېر مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد د پرمختګ لپاره زده کړې شرط دي. د زابل مرستیال والي له فارغ شوو ځوانانو څخه وغوښتل چې د وطن په آبادۍ کې د خپل دولت سره اوږه پر اوږه کار وکړي ترڅو پر ځان بسیا او پرمختللی هیواد ولرو. یقینا علم یو داسې رڼا ده چې هر ملک، هر هیواد، هر څوک علم ته ضرورت لري. که چیرې دا علم په یو هیواد کې نه وي، هغه هیواد به له ډېرو شیانو نه محروم پاتې وي. فارغ شوو زده کړیالانو د عصري زده کړو په 4 کلن مزل پای ته رسېدو خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې دوی په هر ډول حالاتو کې د هیواد د آبادولو لپاره خدمت ته چمتو دي. لومړی باید تاسو د پانتون په معنا باندې ځان پوه کړئ چې پانتون څه معنا لري. د عالمانو او د څېړونکو د جمع کېدلو ځای ده. نو تاسو باید هغه ساده فکر، ساده پلان، هغه ساده فکرونه د زده کړې دوره، د مکتب دوره، دا ټول له ذهن څخه وباسئ. د حکومت اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه فارغینو ته د کار زمینه برابر. هیرې دې نه وي چې دا مؤسسه 4 پوهنځي لري چې دا مهال په لسګونو محصلین پکښې په زده کړه بوخت